سلامونه. آیا پوهیږئ چې په 14مه پیړۍ کې نورستان ته کافرستان ویل کېده او د امیر عبدالرحمن خان لخوا کافرستان په نورستان بدل شو؟ نن پر همدې موضوع غږیږو. نورستان د افغانستان یو له 40 ولایتونو څخه دی چې د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا غرنی ولایت په 7 ولسوالیو ویشل شوی. د دې ولایت مرکز پارون نومیږي او دا ولایت شاوخوا 1,60,000 نفوس لري. نورستان په جنوب کې له لغمان او کونړ ولایت سره، په شمال کې له بدخشان او لویدیځ ته له پنجشیر ولایت سره پوله لري. نورستان ته په 14مه پیړۍ کې کافرستان یعنی د کافرانو خاوره ویل کېده، ځکه چې اوسیدونکي یې بت پرست وو، تر دې چې اوسیدونکي یې په زوره د یو وحشي مذهب نه بدل شوي. له همدې امله دا سیمه د نورستان په نامه پیژندل شوی، یعنی د رڼا ځمکه. نورستان په یوه داسې سیمه کې موقعیت درلود چې د بودایي تمدن لخوا محاصره و، چې وروسته بیا د مسلمانانو لخوا ونیول شو. دغه خاموش او د ځنګلونو ډکې سیمې ته د امیر عبدالرحمن خان په 1200 لمریز کال پام ور واوښت. سپهسالار غلام حیدر خان سرخي ته یې چې د ننګرهار او لغمان قومندان او والي و، وویل چې په لومړنیو کارونو لاس پورې کړي. غلام حیدر خان سرخي د نورستان د منظم کولو لپاره لارو ته متوجه شو او د برید کولو لپاره یې 4,000 پوځ چمتو کړ. خو دې کار تر هغه وخت عملي بڼه نه لرله چې د افغانستان ختیځ سرحدي مساله له انګریز دولت سره یو اړخیز شوی نه وای. د 1893 زیږدیز کال د نومبر په 12مه نیټه د ډیورنډ کرغړن تړون چترال د انګریزانو په خوله کې ور واچاوه او د انګریز دولت په 1895 زیږدیز کال چترال په بشپړه توګه تر خپل واک لاندې راوست. پر نورستان تر برید کولو د مخه سپهسالار غلام حیدر خان سرخي خپل پوځ په بریکوټ کې ځای پر ځای کړ او له نورستانیانو سره یې دوستانه اړیکې ټینګې کړې، تر دې چې د نورستان مشران د ده خواته راغلل او ځینې یې د ده په وینا د مالیې ورکولو ته غاړه کېښوده. د کشترس ډېر شمېر خلکو له حکومت سره د یووالي او اسلام د سپېڅلي دین د منلو څرګندونه وکړه. د کاموز خلکو د اسلام دین ونه مانه، خو دولت ته یې د اطاعت غاړه کېښوده. دا د سپهسالار پوهه وه چې دا جنګیالي خلک یې په لږه وسله او لږو تلفاتو د پلرونو او نیکونو د دین بدلولو ته اړ ویستل، چې په دې توګه نه خو ډله ییزې وژنې رامنځته شوې او نه خلک غلامۍ ته راښکل شول. غلام حیدر خان سرخي د 8 میاشتو په اوږدو کې کافرستان په نورستان بدل کړ او په داسې حال کې چې د سپهسالار د پوځیانو مړینه تر 229 کسانو ډېر او 10 ټپیانو او 50 کسه پوځیانو د بانډول په کوتل کې د سختې واورې او سړو له امله مړه شول، خو بانډول، وانیش او ممو یې ونیول. د نورستان د ټولو یرغمالو شمیره څه د پاسه 2309 کسان وو چې کابل ته راوړل شول او ډېر لږ چترال ته وتښتېدل. دغه یرغمال کسان هغه وو چې د سپهسالار لخوا نه بلکې د محمد علي خان وکیل سیغاني لخوا کابل ته استول شوي وو. سپهسالار په ډېره چټکتیا د لارو او پلونو پر جوړولو بوخت و تر څو ولایتونه تر خپل واک لاندې راولي. سپهسالار لنډی سیند هم ونیو. د نیشاګام خلک یې خبر او په پیج دره یې خپل واک ټینګ کړ. دا وخت یې بتخانې ړنګې او جوماتونه جوړول پیل کړل. مذهبي ښوونکي یې راوبلل، مشرانو ته یې لونګۍ ور په سر کړې. څه موده وروسته 80 کسه ښوونکي یې راوبلل او د اسلام د دین پر ښوونه یې لاس پورې کړ. څه موده وروسته سپهسالار ډېر شمېر نور ښوونکي لکه کاپیسا، پروان، لوګر او لغمان څخه نورستان ته راوستل او د نورستانیانو څخه یې د ژباړونکو تر ګمارلو وروسته پر ښوونه او روزنه لاس پورې کړ. حضور دین پلویان نوي دین ته راړول په دومره لږ وخت کې اسانه کار نه و. امیر وویل چې د لغمان پخواني مسلمانان د هغو په منځ کې په ګډ ژوند لاس پورې کړي تر څو ټول نورستان کې اسلام خپور شي.